السلام علیکم. امید ته چې خبره تاسو ټول ته په یو نوي بلاګ کې هر کله وایم نو راځي چې نن بلاګ شروع کو. وای څنګه تاسو ته پته نه مونږ یو په کالام کې او دا ټیم کې مونږ یو د په اوشو ځنګل کې نو اوس داسې خبر ده کنه ځانم دلته دی هوټل ترالو چې وینا موکړه چې او پکوړې دلته چسکو او به نور غپ شپ لګو. راځي دلته مو چا وینا کړې پکوړې سره هم دي ګرمې او دلته ورته کینو او به کوزه کې ډېر زیات یخ ته او په دې یخ کې چا پکوړو تاسو ته خبر تر تاسو دې باره کې غیزانه خوري رمیز د سنومین سره سلام کوي. السلام علیکم. دلته کستا ساړه لګي ستاره دی لاسو دلته زه واورو د لاړ شم مګر ما تر صاحب شاه ثابت سے بغیر یو شعر رایات شي کنه وې د محبت ګرمي دی ولیدله په یخو واورو کې خولې شوې کنه او بل شعر په شعر پسې دی زمانه هغه پوره یې دی کنه نه وامه خان دی ما نو بس یې شرانه کنه یاره نو زمونږ چې تیار ده. هاي هاي خانو چې موس کلا اوس داسې خبر ده کنه چې دا وی نه ټول خپیاب لخپی وي دویم چمپړې او بوټان استلی دي او ما مستلی دي دا وی نه دا ولې چې دا موږ ټول لیونی شو یو نه دا ولې هو نو څنګه جرمیز تاسو ته وی کنه دا دوی چیلنج دی د نعیم او رمیز وی چې چیلنج ویډیو کو څوک په خپیاب لخپی وورو کې ډیر ټیم ودرېږي ما ته مې صحیح ده مونږ خو لکه مطلب پولاد باډي دا پولاد باډي کو سټیل باډي زموږ د سنې کې بس به ډیر ټیم ودرېږم ان شاء الله زه به را چیلنج ګټم. تاسو ته ما به تیر بلاګونو کوم وی کنه زه به تاسو ته د کالام روډ خیم را کالام روډ خیم دا زه دې پروان کې مطلب سیلاب راغلی وګنه خلک وی روډ خراب دی روډ ټیک دی نو مې زه تاسو ته خیم نو پرونی بلاګ کې مونږ شو بل ورځنی بلاګ کې مونږ شو ان شاء الله نن بلاګ کې به درته خیم. اوس مونږ د کالام شو څنګه نو واپس شو روان یو کورته کو د چا سره واړه گاډي کنه نو هغه کالام د بازار نه بره باندې مراخي جوای ځکه چې بیا دایلی دا وینه مه ته راځي دا چینج لګاو او چې خامخا راخي ځای نو بیا خامخا چینج لګوي دا وینه اوس مه ته یو سرکاري گاډي لري هغه پوری نو ګډ وډ شي ویلې ټول روډ جم کړي لري دا وینه د اوړي په موسم کې دا سین چې دی کنه ډیر دی ځای پورې وایي او د خپل هوټل می مخ کې سیلاب نه مخ کې دی ځینو کې ډیر ښکته هوټل وي او افسوس دا چې ټول سیلاب وړي دي ټول یې ختمي کړي دا ویني تاسو. دا اوس موږ را کالام بازار ته واپس را ورسېدو او دا د چینجونه میلاویږي د ډیرو ځایونو کې د کالام د روډ چې کوم حالات دي کنه هغه دا دي دا ویني تاسو خو داسې په لږو لږو ځایونو کې لکه اوس دی پوري ځایونه والا او دې مې ته ځای پوري دا روډ داسې دی پورا هم دی دا مې ټیک شوی دی او چې دا رنګه لږ نور مخې ته ځي که نه داسې ځای په ځای باندې روډ وران دی ځای په ځای باندې روډ ډېر ښکلی دی ډېر ټیک برابر دی. د کالام ډیر روډ چې دی کنه نو هغه مطلب ټیک دی په خپل حالاتو کې څنګه چې مخ کې وو کنه بالکل برابر دی او داسې په لږو ځایونو کې روډ داسې دی وینئ تاسو ځای په ځای باندې روډ دا رنګ دی تاسو وینئ سیلاب وړی دی اوبه وړی دی کنه نو بس صرف اوس حکومت داسې برابر کړی دی لکه مطلب غټ ګاډي به ډېر ښکلي په اسانه تللی شي لکه جیپ وغیره او نور چې کوم واړه ګاډي دي کنه هغوی ته پکې لږ مشکلات دي. دې ځای کې هغه بره روډ دی دا پورې وینئ دا هغه زوړ روډ دی او نور اوبه وړی دی نو اوس دلته ښکته روډ ایستلی دا وینئ او بھائی ځای په ځای چې دی که نه دا شانتې لینډ سلایډینګ کېږي دا وینئ تاسو یې دا اوس زموږ نه لږ ساعت مخکې شوی دی دا غر چې دی که نه ډېر زیات کچلی دی خوا
او زه وخت راځي تاسو ته د روټ باره کې د معلومات څنګه در کوم کنه روټ باره کې څنګه لګیم چې تاسو ته ما وختي مو کنه چې ان شاء الله زه به نن بلاک کې بس ټول تاسو ته روټ خایم چې مطلب کالم د سبا سوک راځي کنه چې څه حالات دي څه حالات نه دي دې لپاره تاسو ته روټ باره رهنمایي در کوم چې دا څه وران ځي کنه لکه دا ځای چې څنګه دی کنه پای درېګه ما زګ سلایډینګ پې کیږي مونږ په خپل ولې چې ګډه راغړي او خلک ته لاندې سیټ ټکوي نو درېګه دې په ځای کې ما چې په ځای کې سلایډینګ کیږي ډېر خطرناک په ځای کې ځکه دا غر چې ډېر روز دی او بل باران پې شوی دی مکمل هر سره خوېږي دا اوس وینې دې نه مې دي خور رااله چرته تاسو ډرایوینګ کوئ کنه احتیاط ضروری دی مطلب هر ځای کې چې موږ کنه احتیاط کوئ خو نن سبا چې تاسو کالم پر روډ ځای کنه به احتیاط ډیر زیات کوئ ځکه چې نن سبا مطلب مخکې خلک تل راغلي کنه خلک چې مطلب هغه د خپل روډ به بس ځه او مطلب سړی ته پته نه نن سبا روډ ځای به ډیر زیات ګډوډ دی سړی ته پته نه مطلب یا موړي یا داسې چړایي او هغه ځای کې روډ ډیر زیات ورانی روډ ډیر زیات خولي صحیح رواني کنه نو صاحب موړ راشه نه خو روډ رانی او ډایرکټ سینی نو ډیر په کلاره وځي کو سپیډ مو ګور نه به فرق یو پراته ہے بالکل دا صحیح خبر نه احتیاط ضروری دی لکه مطلب ځای به روډ ډیس کوالټي کی اورګز تاسو ته خایمه او بیا خراب شي بي نه ها دا وران بلډینګونه چې تاسو ګورئ کنه اوس موږ رسیدو بحرین ته او څه وخت کې به دا ځای دومره ښکلی و کنه دلته به سیلانیان راتلو دې ځای رڼاګانې د شپې چې کومې وې دې ځای کې چې به کمره شو هغې به ډېره زیاته مزه کوله او اوس ملک ویران پروت دی دا ګورئ دا هوټل چې کوم دی کنه دا هوټل اکثر په دې هوټل کې مونږ چیس کلا دغلته پکې دننه او ځای او دخلته مونږ پکې اکثر چیس کلا او اوس داسې وران ویجاړ پروت دی دا وینئ اوس مونږ واپس راورسېدو سوات ته هسې مونږ په سوات کې خو لږ مطلب دا دی که نه چې مینګورې سوات ته راورسېدو هوټل کې د روټۍ وینا وکړه سهار هماغه ناشته کړې ده او بیا هم په وورو کې چای وڅښله بیا هم څه خوراک نه دی کړی نو اډر هم کړی دی بس هغې ته انتظار کوو زمونږ اډر راورسېدو له خیره سره ښه نو روټۍ مې وخوړله اوس پسې راله مټکې والا چای بسم الله الرحمن الرحیم آی های زعفران بھی دا پراتی نہیں ما حد دے حد دے حد نو اوس مو خپل سفر دوباره سٹارټ کو د کور طرف ته او تقریبا ماهم بانګونه وي بس کور به ملاوي کو ان شاء الله خاجي نو زمونږ نننی ولاګ چې وکنه هغه په دې ځای باندې پای ته ورسېدو زمونږ نننی ولاګ دومره امید دی چې ولاګ بس تاسو خوښ شوي کو چې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او در روان ولاګ پورې مال اجازه راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان